تازه خبر د ولسي جرګې یو شمېر غړو د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزي سره داسې کار وکړ چې فرهان یوسفزي به ټول عمر دغه کار په یاد ولري. دا چې څه ورسره کړي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د هیواد د ولسي جرګې یو شمېر درنو غړو د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي فرهان یوسفزي ته د وروستیو لاسته راوړنو او فعالیتونو له امله د اعزاز پګړۍ ور په سر کړه. په دغه ناسته کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون مشر ښاغلی انجینر هلمند نورو درنو استازو هر یوه ښاغلی ګل احمد کمین، حمید الدین یول راش او ګلزمان نایب په خپل وار خبرې وکړې. دوی په نړیواله کچه د افغان کرکټ لاسته راوړنې د قدر وړ بللي او زیاته کړه. دوی به تل د افغانستان د کرکټ د پرمختګ ملاتړ کوي او همدارنګې پر هیوادوالو غږ وکړ چې د کرکټ د پرمختګ لپاره سره یو شي. د ولس درنو استازو په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو ترمنځ د وروستیو رامنځته شویو ستونزو په حل کې د دغه ادارې د مشر ښاغلي فرهان یوسفزي مثبت ګامونه وستایل او ډاډ یې څرګند کړ چې د ښاغلي یوسفزي په مشرتابه کې به د افغانستان کرکټ بورډ د لا ډیرو لاسته راوړنو شاهد واوسي. همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي فرهان یوسفزي هم د ولس له استازو مننه وکړه او زیاته کړه چې د دوی ستاینه به زما کاري انرژي نوره هم زیاته کړي. ښاغلی یوسفزي د ولس له استازو سره د وروستیو لاسته راوړنو په اداره کې د روڼتیا رامنځته کولو او راتلونکو پلانونو په هکله هم بشپړ معلومات شریک کړل. ښاغلی یوسفزي په خپلو خبرو کې زیاته کړه کرکټ بورډ یوه ملي اداره ده او دې ادارې ته د هر افغان هیلې او امیدونه شته تر څو ترې خوشحاله خبرونه ترلاسه کړي. ښاغلی یوسفزي دغه راز وویل ژمن دی چې د تیر په څیر به په پوره صداقت او ایماندارۍ د افغانانو د خوشحالۍ او د هیواد د سرلوړۍ لپاره خدمت ته دوام ورکوي. دوستانو تاسو د ولسي جرګې غړو دغه کار په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر هم موږ سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.